د غرو په غېږ کې د مټوي او کلی چیرته چې د بختورې ژوند د خپګان نه ډک و. بختوره هره ورځ په خپلو تورو لاسونو د کور انګړ صفا کاوه. هغې به چې کله خپل مخ په عینه کې ولید نو زړه به یې د درده ډک شو. الله زما رنډې تور کړو په دې راضي یم. خو کاش چې زما نصیب داسې تور نه. له کلي ښځو به تل د هغې په رنګ پوندلې نه. هغوی به ویل چې د ګل خان غوندې سپین سړی او دا توره ښځه. د بختورې په سترګو کې به اوښکې راغلې خو چا ورته پام نه کاوه. ماښام شو، ګل خان په نشه کې ډوب د کلي په کوڅو کې را روان و. هغه په غوسه کې د خپل کور دروازه په لټه وواله. بختوره د ویرې نه په یو ګوټ کې ناسته وه. ګل خان په چیغو شو او د بختورې نه یې د خدمت غوښتنه وکړه. او تورې بختې چېرته مړی ژر راشه دا بوټان نه وباسه. بختورې په رپېدونکو لاسونو د خپل خاوند بوټان وایستل. ګل خان په بېرحمۍ سره بختوره په لته ووهله او هغه یې وغورځوله. ستا دا تور مخ چې کله هم زما مخې ته راشي زما ساه بنده شي. سترګې مې سوځېږي ستا په لیدو. هغه ورته ویل چې ستا تور مخ زما ژوند تباه کړی دی. بختورې په ژړا ورته ویل چې دا رنګ خو ما ته الله پاک راکړی دی. ګل خانه دا رنګ خو ما پخپله نه دی جوړ کړ، دا هدره پرزاده. په ما داسې ظلمونه مه کوه. ګل خان په خندا د کوره ووت او د زر بیبي په لور روان شو. زر بیبي په خپل کور کې د ګل خان لپاره دام ایښی و. ګل خان خپلې ټولې پیسې هغې ته ورکړې. ګل خانه ته خو داسې ښایسته لکه ګل، دا توره بله دې ولې په کور کې ساتلې ده؟ زر بیبي په مکارۍ سره د ګل خان په غوږ کې د بختورې په ضد خبرې کولې. ګل خان په نشه کې دومره ورکو چې په هیڅ نه پوهېده. بختوره په کور کې په تږي او وږې خېټه ناسته وه. ګل خان د کور نه د غنمو بوجۍ هم غلا کړه چې ویې پلورې. ګل خانه په کور کې د ماشومانو لپاره د خوراک څه نشته، دا هم مه وړه. ما ته ستا نصیحت نه د پکار زه ورکشه. بختورې ورته زارۍ خو هغه ونه منه. ګل خان هغه په دیوال ووهل او د هغې تندی مات شو. بختورې په زخمي تندي خپل رب ته فریاد وکړ. په هغه شپه اسمان هم د بختورې په حال وژړل او سخت باران شروع شو. ګل خان په نشه کې د غره په سر په خطرناکه لار روان. ناڅاپه یې پښه وښویېده او په ګټو کې راوغورځېد. د هغه سپین مخ په تیږو ولګېد او وینې ترې لاړې. زر بیبي ته چې کله خبر ورسېد نو هغې مخ واړاوه. Let him die. هغې ویل چې د داسې نشی سره زما څه کار دی. بختوره په باران کې په غرونو کې د خپل خاوند پسې ګرځېده. د هغې پښې په تیږو زخمي شوې خو هغه ونه درېده. هغې د ګل خان د درد آواز واورېد.
بختوره د ګل خان صف ته ورسېده. هغه په وینو کې لت پت و. هغې خپله پړونی وشکاوه او د ګل خان زخمونه یې وتړل. بختورې خپل دروند خاوند په شا کوو او د کور یې راوساوه. ګل خان په کټ کې پروت و. د هغه مخ پټ او سترګې یې پټې وې. بختورې د یوې مور په شان د هغه خدمت کاوه. ګل خان د بختورې لاس ونیوه. په ژړا شو. هغه وویل چې ما به ښه بخت ما په تا ډېر ظلم کړی و. بختورې ورته ویل چې خاوند خو د سر سیوری وی. زما د ځواني خپل د خدای په لار باندې. د کلي مشر شربت کاکا راغی او ګل خان ته یې حقیقت وښود. مینا کې بلکې صبر وکوه، خدای به دې اسرا دی. ګل خان پوه شو چې اصلي رڼا په رنګ کې نه په وفا کې وي. د کلي په هغه کور کې نن بیا د خوشحالۍ لمر راوخوت. ګل خان اوس د بختورې په لاس جومات ته روان دی او دا د وفا بری ده.